دوام به ورکو او شاعر افضل ټکور هیله ده چې دی هم په کتاب راته وغږیږي او د شاعرۍ نه لږ څه په څنګ تیر شي او د محق صاحب په کتاب خبرې وکړي او فکر کوم کتاب یې هم په لاس کې دی. چې داسې نه شي دا ټول کتاب راته تیر کړي اوس ټول راته ونه وایي. ډېر لنډې خبرې زما دا به لږ د درنو دوستانو، ستاسو په اجازه په کابل کې وخت مشاعره وه، بیا مشاعره کې دود داسې و چې وروسته بیا ارزیابي کېدل، ارزونه به کېده. نو مشاعره کې صاحب د اخر کې د ارواښاد اجمل خټک نه هیله وکړه چې ته راشه دا مشاعره ارزیابي کړه. نو هغه چې کله راغی وایي زما ګلونو دا موږ لیکوال او شاعران چې دا نیم فعال یو نیم لیوني یو، نیم هوښیار یو نیم لیوني یو. زموږ ښې خبرې چې دي هغه په هوښیارتوب کې حساب کې، د غلطې خبرې چې دي هغه لیونتوب کې وو. نو محق صاحب ناول ما ولوستل پیل نه تر اخره، ناول نه تر اخره. محق صاحب ما مخکې محق صاحب سره څو ځلې په دې اړه خبرې هم کړې وي. سراج الدین ناول لکه مخکې چې کارګر صاحب وویل رښتیا په پښتو ادبیاتو کې یوه ښه زیاتونه ده، د یو بل دور پیل دی. زه فکر کوم محق صاحب دا دریم ناول دی، مخکې سنګروال صاحب ویل دویم دی، خو دا دریم دی. او زه چې څونه فکر کوم دی اوس هم په یو ناول باندې کار کوي چې هغه به هم همداسې ښه ناول وي. مخکتنه زموږ په ټولنه کې د پښتونخوا نه راغلي دا لومړی چې د کله د طاهر اثر افریدي لاره کې ماښام اثر باندې کله مخکتنه وشول، هغې نه وروسته موږ کابل کې لومړنۍ مخکتنه د استاد بریلي باجوړي په لنډو کیسو باندې کړې وه. هغه په کورونو کې والته موږ به په کورونو کې کېناستلو، نو بیا هغه همداسې دود شو تر دې وخته پورې موږ راورسول او دا یو ښه کار شوی دی. نو بله دغه دا چې محق صاحب ما لومړی ځل په 1988 کې مای کې ولید. دی هغه وخت کې چارواکی و او زه ساتونکی وم. دی پوهنتون کې په آخر کال و او نږدې تقریبا یو میاشت نیمه به تر هغه ته پاتې وه چې دی زندان ته لاړ. نو کله چې زندان را خلاص شو بیا نو دی لنډې کیسې لیکلې او ډېر زیات وخت به لکه مخکې چې کارګر صاحب اشاره وکړه موږ لیکوال ټولنه کې ما هم کار کوو، هلته به زما د کارګر صاحب او د انځور صاحب دفترونو کې به سره هره ورځ ناست. ما دی د زندان کې د ډېر د نړیوالو ادبیاتو ښه مطالعه کړې وه او ما دا زیاتره د نړیوالو لیکوالو نومونه لکه ادګر الن پو، ګارسیا مارکز او دا سامینګو دا نومونه د ده نه موږ اورېدلي وو. زما یو ملګری و ژوندی دی، هغه به ټوکه کوله یاره وایي ادګر الن پو نه به مې محق صاحب ورته ورکړي او خدای خدمتګار نه به مې بریالی به جوړوي. نو خیر د هغې نه چې راتېر شو زه محق صاحب هغه خبرې چې کارګر صاحب ما غوښتل په هغې باندې مې خبرې وکړم چې دوی په لندن کې که څوک د پښتو ادبیاتو د غونډو یا د لمانځنو په اړه څه لیکي نو محق صاحب او ایمل پسرلی دا هغه لومړنیو کسانو کې راځي. هغه خو ډېر بنیادي کار کوي. هغه یوه مجله نشوره ډیوي په نوم باندې میاشتنۍ مجله وه په هغه 90 کلونو کې چې کله دی د پاکستان راغی او ډېره مختنمه او جالبه مجله وه. زه چې څونه فکر کوم په بهر کې موږ دغسې یوه نشریه مکمله نشریه نه لرو او هر وخت به دا شعر په ټایټل کې وخپرېده چې تورتمونه د عرفات او سترګور هم شول بې سترګو او که څوک لاس او پښې وهي نو ډیوه لرې پرته نه ده. دغه غونډې یو څو غونډو زه یوې یا دوه غونډو زه فکر کوم زه شاهد وم چې محق صاحب په کور کې شوي وې. دوی په هماغه وخت کې د ارواښاد موسی شفیق په یاد غونډه جوړه کړې وه، د ارواښاد استاد پسرلي په یاد باندې غونډه جوړه کړې وه، د طاهر اثر افریدي، د استاد ارواښاد عبدالله بختیاني او داسې ډېر په لسګونه غونډې دوی جوړې کړې وي. او تر هماغه غونډو سلسله ده چې وروسته د کورونو لکه موږ په کابل کې ما په کورونو کې جوړې کړې وي بیا همداسې دغه ته راووتلو. خو نو د محق صاحب نوم به په هغه سرکښ و مخکښ و اولنیو کسانو کې راغلو. ناول په اړه زه زما نظر داسې دی چې ناول ډېر په زړه پورې دی، تلوسه پکې ډېره ده. دغه ساج او ساجده دغه اصلي کرکټرونه چې دغه سین توری دا لومړنی تور زه فکر کوم دا قصدن لیکوال کړی دی او ښه مهارت یې کړی دی، دغه کړی دا لیکوال ته دا لوستونکي ته څه ورکوي، تلوسه یې زیاتوي چې ویل ولي همداسې ولولي ډېر زیات قصدي دي. خو خیر دا ساجدین خو چې دی دا خو اصلي ستا واقعیت دی که نه دا نوم. خو خیر دا چې تا د ساجده غوره کړی دا خپل یو هنري دغه دی
ځکه زه چې ما چې څومره لوسته دا تلوسې زیاتوله لکه مخکې دوستانو ویلي چې اوس په چیکي او په چیکي ما له اول نه تقریبا دا 3 فصلونه دي او 400 څو اتیا مخه ده نو ښه لوی ناول دی او هر فصل چې دی یوه نوې موضوع ته ډېره د دې اثر ځانګړتیا په دې کې ده چې دا تقریبا په دغه وروستیو کلونو کې د غمیزې ته دغه ټولې پېښې چې په دې ناول کې راغلي دي او ټول کرکټرونه زمونږ د دغه وخت هغه پېښې دي چې موږ تاسې تقریبا شاهدان یو زمونږ تاسې په دغه عمر کې دا پېښې تېر شو تر اوسه دوام لري نو لکه ځینې منفي کلتور زموږ په ټولنه کې ځینې منفي رواجونه د دې په یادونه پکې شوې ده ځینې مثبت ټکي وطن پالنه مثلا دا د هېواد سره مینه دا هغه مسایل چې دغه ناول هغه اصلي برخه جوړوي لکه مخکې چې کارګر صاحب یو ته اشاره کړه هغه پوهېږي په هغه ناول په دغه باندې په رښتیا چې هم د دې موضوع زما په نظر باندې موضوع ډېره مهمه ده منځپانګه د ناول چې ده دا زما هیله دا ده چې زموږ لیکوال او حتی شاعرانو باید دا کار وکړي او کړی دی تر اوسه پورې زه سلیمان صاحب ټولې کیسې تقریبا دغه زمانې دغه دي خو 3 واکمنانو باندې کیسې لیکلي دي هغه بیخي مشخصې دي دغه زمانې نو د دغه ناول کې چې کوم ټکی دی لوستونکي لپاره ډېر په زړه پورې دغه دا ده چې دغه زمانه پکې موږ تاسې هغه زمانه پکې را پکې بیان شوې ده چې هغه موږ تقریبا ټول شاهدان یو دغه پېښې زموږ تاسې په مخکې تېر شوي دي که جهاد دی که وطن پرستي ده که اخوا او که دې خوا دا یو ډېر مختنم او ډېر په زړه پورې اثر دی زه هغه د حمزه بابا یو شعر دی هغه وایي قدر خو حمزه د مختصرې وینا کېږي ستا وینا که ښه هم وي نو ښه ده چې ته غلی شي زه به غلی شم محق صاحب ته به زه مبارکي وایم او په دې هیله چې بل ناول هم په همدغسې په شاندارو مراسمو ولمانځو بری ورته غواړم او ښه کار شوی دی خوشحاله اوسئ کور صاحب مننه د کیسه لیکنې یو بل ماسټر هم لرو په غونډه کې دی به هم په دې ناول راته وغږېږي او تاسو کېدای شي د ده ځینې لیکنې لوستې وي کریم حیدري مننه سلامونه ټول مخکې محق صاحب ته د دې کتاب د خپرېدو مبارکي وایم خدای دې د په قلم او ذهن برکت واچوي چې نور هم داسې ناولونه ولیکي تر دې ښه ولیکي مخکې د دې چې زه د ناول ارزونې ته یا جرأت وکړم چې دا ناول ارزوم زه د ټولو د ادب او فرهنګ مینوالو او ملاتړو ته دا وړاندیز کوم چې زموږ تاسې دا غونډې چې دي که په دري ژبه دي او پښتو ژبه دي د مخکتنې دا دود فکر کوم چې بدلول غواړي په دې چې یو لیکوال 6 میاشتې یو کال کله د هغې نه هم زیات وخت کتاب ته ورکوي ناول لیکي او بیا زه یا بل څوک یا هر سړی چې مثلا یا هره مېرمن چې دا کتاب لولي بیا راځي په دې اړه خبرې کوي دا به یو څه د انصاف نه لرې خبره وي په دې چې لیکوال ډېر زحمت باسي د کتاب سره ناول سره ما دا کتاب ولوسته په ډېر خوند مې ولوسته خو د پسرلي صاحب غوندې هغه کوم وینا کیسې به یې نه کوم چې خلک هغه تلوسې ورسره ویل ولي په دې چې که څه هم د ډېر ښه تعریف کړی اول نه تر پایه پورې د دې غونډو بدلون ښه والی په دې کې به وي چې اول خو موږ تاسې څومره داسې کسان لرو چې په مسلکي بڼه یو کتاب وارزوي نقد کړي
چې ښایي د ګوتو په شمار وي هغه کسان. بل دا چې که چیرې هغه کسان چې تا غوندې یا د ایمل پسرلي غوندې یا د نورو دوستانو غوندې چې محق صاحب سره د نږدې نه پېژني یا کارګر صاحب پېژني یا ټکور صاحب چې د ورته د پخوانی سره پېژني، نو هغوی به ښایي چې لوستونکو ته په دې چې دوی د محق صاحب سره ملګري دي، لوستونکو ته واقعیت ونه وایي، په دې چې وایي محق صاحب زما ملګری دی، زه هغه نه غواړم چې خفه شي. نو دا بیا د لوستونکو د بالقوه لوستونکو ته هغو سره انصاف نه دی. بله خبر دا ده چې که چیرې تاسې غواړئ چې لیکوال ته ارزښت ورکوي، هغه نو بیا ښه خبره دا ده چې د ما په ځای خپله لیکوال خلاص شي، او هغه کسانو چې کتاب لوستی دی یا که ارزونه لري، نقد لري، هغه د پوښتنې په شکل د محق صاحب نه یا بل هر لیکوال چې د کتاب کتنه کوي خپله ارزونه، خپل نقد د پوښتنو په چوکاټ کې په دې چې کېدای شي زما برداشت ناسم وي، ما خو فقط یو ځل دا کتاب لوستی دی او د لویدیځ ژوند دغه چټک کاروان چې دی دې کې مثلا کتاب په ټیوب کې به یې لولې، په بس کې به یې لولې، په کور کې به یې مطلب ماشومان چغېږي، خو ته به وایې چې دا کتاب باید زه ولولم، په دې چې دا یو ځای نه چې زه باید خلاص کړم، نو کېدای شي ما هغه سم برداشت یې نه وي اخیستی. را به شو دې چې بله اوس صحیح شو. خیر د خبرو آخر ته راورسېدو. کتاب ما خپله چې دا کتاب ولوست په ډېر خوند مې ولوست، متن یې ډېر روان او ډېر ښکلی و. د محق صاحب سره د متن سره اشنایي د هغه وخته وه چې موږ د ده غږ په BBC راډیو کې اورېده، او دا چې ناول یې هماغه رقم په مغه کچه په مغه پیمانه خوندور دی، دې کې شک نشته. کتاب کې ډېر داسې څه وو چې لکه ما چې مثلا عسکري نه کړې، خو په هغه وخت کې ما ته یعنې د کور مشران یا ځینې خلک مې لیدل چې عسکري به یې کوله او عسکري کیسې کولې، نو ما ته هغه یو ذهنیت پیدا شو چې عسکري یعنې څه په هغه وخت کې جګړه، لکه حتی هغه د چرسو هغه تجارت یا قاچاق په عسکري کشلو کې، یا مثلا د عربانو مثلا د مجاهدینو د عربانو هغه تړاو څه رقم و، نور یا مثلا د کلي کې نه یم اوسېدلی چې هلته هندوان یا سکان پکې اوسېدلي وي، نو هغه د ما لپاره ډېره جالبه کیسه وه چې یو رامداس په نوم یو کس په کلي کې د مجاهدینو د بد نیت ښکار کېږي او دی په یو شکل بالاخره خوشبختانه چې بچ کېږي او دی ځي کله یې پرېږدي او ځي ښار ته. ډېرې په زړه پورې کیسې او ډېر ښه معلومات په دې کتاب کې ځای شوي دي. بله خبره دا وه چې د ما لپاره پوښتنه دا وه چې محق صاحب څنګه وکولی شوی د دوو نجونو پیغلو کرکټرونه دومره ښایسته انځور کړي چې نارینه یې دومره ښه نه دي انځور کړي پکې، دا هم یو لوی کمال دی. د کتاب لکه څنګه چې ایمل پسرلي ویلی د کتاب اوږدوالی یا زیاتوالی یا کموالی، زه فکر کوم چې که چیرې زه ومه نو هغه د ریاضي استادانو په هغه په اصطلاح باندې ما به یو څه اختصار کړی و د کتاب، یو څه به مې لنډ کړی و، خو چې بیا وروسته خبر شوم چې د محق صاحب بل کتاب 1200 مخه و، نو بیا مې په دې شکر وایسته. نو په دې هیله چې راتلونکی کتاب یې 300 مخه وي. بل دا چې کرکټرونه ډېر روښانه، جوت او واضح وو، په دې کې هېڅ شک نشته. یو څه چې ما ته د پوښتنې وړ دی هغه دا و چې
یو څه محتوا د جزئیاتو تر شعار لاندې راغلی تر اغېز لاندې راغلی وه. ما البته دا برداشت وکړ. بیا هم وایم چې ما یوازې یو ځل لوستلی دا کتاب او هغه زحمت چې محق صاحب په دې کتاب ایستلی دی نو ما یې په لوستلو نه دی ایستلی. زه ورته نورې بریاوې هم غواړم او تاسو نه مننه. تشکر از ایدری صاحب و انتقادات شما را در نظر میگیریم حتما، ولی ما به طور کلاسیک به قسمی که عادت کردیم به برگزاری چنین محافل به اصطلاح انتقادی یا مثلا مخکتن ادامه میتیم. ولی تشکر به هر صورت